Hi everybody. السلام علیکم. زه رامون فرانسیس یم او نن غواړم پر یوه ډیره جدي موضوع وغږیږم چې هغه پولیو واکسین دی. ډیری خلک دا واکسین نه پیژني. زه به یې اصلیت درته په ډاګه کړم. پولیو په خپله د پولیو سبب کیږي او همدارنګه د سرطان سبب هم. Cancer. There's a myth the polio vaccine. یو اوازه داسې خپره ده چې د پولیو واکسین د نړۍ څخه د پولیو میکروب له منځه وړی دی. Portions of the world. But get this. At the same time, او دا هم اوریدل کیږي چې د نړۍ روغتیايي چارواکي د پولیو پر وړاندې بریا اعلانوي او په دې سره ټول خلک دا غني چې موږ پر پولیو برلاسي on شو. polio, they are calling a global meeting in Switzerland. خو دوی پر سویزرلند کې پر هغه پولیو غونډې کوي چې په خپله د واکسین په سبب پیښیږي. Caused polio. You see, یعنی په نړۍ کې د پولیو واکسین په خپله د پولیو یو لوی لامل دی او د واکسین څخه پیښې شوي د پولیو پیښې پر ډېرېدو دي. polio is on the rise. According to د انګلند د درملو د یوې مجلې پر بنیاد د پولیو هغه ناروغي چې د واکسین په سبب پیښیږي د 2000 کال را په دې خوا په کال کې یو یا دوه ځله حتما پیښیږي. or twice per year since the year 2000. The oral polio vaccine. د څاڅکو واکسین چې په ډیرو وروسته پاتو هیوادونو کې کاریږي د پولیو د ژوندي میکروب څخه جوړیږي چې د ځان سره په پولیو د اخته کېدلو خطر هم لیږدوي. Causing polio. The virus in the vaccine. په دې واکسین کې کارول شوی میکروب په یو وژونکي میکروب هم بدلیدلی شي او نوي غمیزې پیښولی شي. The US. تر هغه وروسته چې د واکسین په مټ د اغېزمن شوو ماشومانو والدین په دې وتوانېدل چې بدلون راولي، امریکا په 1999 کې د یو غیر فعال پولیو واکسین کارول پیل کړل. مشکل دا دی چې ادعا کېږي چې د څاڅکو واکسین د پولیو د عام میکروب پر وړاندې وقایه Polio ده. vaccine supposedly protects against wild polio. The wild virus. خو د عادي میکروب د مخنیوي لپاره داسې یو میکروب درکول کېږي چې هغه د عادي میکروب په پرتله ډېر خطرناک دی. Than the virus it's supposed to be protecting against. In essence, نتیجه دا سوه چې دا واکسین یو عادي ناروغي په یوه بله وژونکې ناروغي بدلوي. نو دا اوس څه ډول بریا ده؟ with another, even worse strain. What kind of success is that? According to a 2004 report, د 2004 کال د نیل میلا د یو راپور پر اساس چې دا د واکسین یو نړیوال انسټیټیوټ دی. د واکسین ژوندی میکروب ستاسو په مرۍ کې د یوې څخه تر 2 اونیو پورې پاتې کېدلی شي او په غایطه موادو کې بیا تر 2 میاشتو پورې. نو نه یوازې دا چې واکسین خوړونکی په خطرناک مرض د اخته کېدو په خطر کې دی، بلکې دی یا دا نور ته هم دا مرض لیږدولی شي. spread the disease. But never mind the new vaccinations. د روان واکسین په اړه فکر مه کوه. هغوی به څه کوي لکه ته او زه چې واکسین ورته ډېر پخوا رسېدلی دی. Decades ago. In 2002, the journal. په 2002 کې لانسیټ جورنال کره شواهد په دې اړه خپاره کړل چې هر کال د 55,000 د وینې سرطان د ناروغانو د جملې څخه نیم یې د هغه واکسین په سبب دی چې ما او تا لسیزې وړاندې کړی دي. Non-Hodgkin's lymphoma cases that are occurring each year. Non-Hodgkin's lymphoma, 55,000 cases. د 55,000 د وینې سرطان د ناروغانو د جملې څخه نیم یې د هغه واکسین په سبب دی چې ما او تا لسیزې وړاندې کړی That دي. you and I had decades ago. In addition, په دې سربېره دا واکسین په زیاته کچه د دماغو، هډوکو او سږو د سرطان سبب کیږي. cancer. Evidence on how deadly. په 1994 کې داسې شواهد را په ډاګه سول چې ښایي د پولیو واکسین څومره وژونکی دی. دا هغه وخت چې د لویلا پوهنتون یو څېړونکي ډاکټر د SV40 په نامه یو میکروب د سږو په 50 سلنه سرطان کې کشف کړ چې دا میکروب تر دې وړاندې هیڅکله هم په انسانانو کې نه و لیدل شوی. Humans in half of the human lung cancer tumors. Since then, تر دې وروسته 80 نورو تحقیقاتي مرکزونو دغه څېړنې تایید کړي دي and او SV40 په ډیرو انساني سرطانونو کې پیدا شوی دی. human cancers. Where did this? دا میکروب د کومې خوا را پیدا سو؟ دا د بیزوګانو د هغه نسجونو څخه راغلی د کومو نسجونو څخه چې دا د پولیو واکسین جوړیږي. Repeated studies ګڼ شمېر څېړنې ښیي چې د پولیو واکسین په SV40 میکروب ککړ و. with SV40.
دا میکروب په هغه ماشومان کې هم لیدل شوی دی چې د ککړ واکسین د ورسېدلو امکان یې نه و. دوی ته په 50 او 80 کلونو کې واکسین ورکول شوی و. نو داسې ګڼل کېږي چې د بیزوګانو دا میکروب په دې پولیو واکسین کې د 1999 څخه وړاندې هم موجود و. د دې ټولو شواهدو سره سره د صحت ادارې دا وایي چې دا واکسین پاک او محفوظ دی. حقیقت دا دی چې دا واکسین نه خوندي دی او نه ګټه لري. داسې ساینسي شواهد نشته چې دا وښیي چې دغه واکسین د هغه ناروغیو مخه نیسي د کومو ناروغیو د مخنیوي لپاره چې کارول کیږي. په عین حال کې ګڼ شمېر شواهد داسې شته چې ښیي واکسین خوندي نه دی. موږ یې تاسو ته په اړه معلومات وړاندې کړل. اوس نو ستاسو خوښه چې منئ یې که نه. خو په دې پوه شه چې زه خپله واکسین نه کوم، نه تاسو ته وایم چې ویې کړئ. زه فکر کوم چې پوره ساینسي شواهد شته چې ښیي واکسین بې ګټې دی او د څه دپاره چې کېږي هغه کار نه کوي او همدا ډول دا واکسین ډېر خطرناکه هم دی. د غوږ نیولو څخه مو مننه. Thank you for listening.